پاکستان باید په عمق د استراتیژي کې د دوی حکومتونه چې البته حکومت خو صلاحیت نه لري د فوج او د استخباراتو په لاس کې د افغانستان په هکله باید بدلون راولي او د پاکستان شریف خلک چې موږ هغوی ته ورونه وایو البته حکومتونه یې ظالم دي په دوی هم ظلم کوي په موږ هم ظلم کړی ده د عام خلک باید واک ته ورسېږي هغه که بیا هر څوک ټاکي فکر کوم چې د افغانستان لپاره به ډیر ښه او د افغانستان اوسنی امنیت د افغانستان ښه اقتصاد لومړنی مثبت اغیز به په پاکستان وي که دوی پوه شي خو دوی غلام هیواد د دوی په خپل واک کې نه دي زموږ خاوره کله بمباردوي کله زموږ لارې بندوي دا ټول د دوی باداران انګریزان او امریکایان قومنده ورته کوي چې دغسې عمل ورته اجرا کوي د دوی د خلکو خواست نه ده حتی ځینې سیاسیون مخالفت کوي نو ویلی سم چې دلته باید په عمق د استراتیژي کې بدلون راسي دوی خوبونه چې افغانستان به د دوی پنځمه صوبه او یا به د افغانستان معدنونه د افغانستان خارجي سیاست د دوی په لاس کې دا د نور په یخ باندې ولیکي او لمر ته لیکي افغانان نور د نړۍ سره ورځ په ورځ سیالېږي